أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نو د فوټوشاپ اولنۍ ورځ ده. له فوټوشاپ سره اشنا کیږو. فوټوشاپ خپل کمپیوټر کې څنګه راخلاصولی سو. نو راځو اولا فوټوشاپ له څو طریقو راخلاصولی سي په کمپیوټر کې په کومو ساحو کې پیدا کولی شو. موږ دا صفحه د ډیسکټاپ په نامه نومولې ده. وروسته رایټ کلیک او رایټ کلیک څخه وروسته نیو ته چې کله راسئ هغه پروګرامونه ستاسو په خپل کمپیوټر کې اچولي دي هغو لیست دلته راځي لکه کولوډرا د فوټوشاپ د ګوره انسټال دی. غواړئ فوټوشاپ راخلاص کړئ کلیک وکړه آیکن به راسي فوټوشاپ باندې کلیک کوئ نور به فوټوشاپ راخلاصي. یوه طریقه. دوهمه عمومي طریقه یې راباسئ سټارټ بټن ته یې له کیبورډ څخه پریس کړئ یا هم راسئ مثلا دلته کلیک وکړئ فقط تاسو ورته ولیکئ ما ته راخلاص کړه فوټوشاپ. فوټوشاپ هم کله چې ورته ولیکئ وروسته به تاسو فوټوشاپ راسي او دا فوټوشاپ ته در پنځوس کلیک وکړئ له کلیک څخه به وروسته بیا هم فوټوشاپ راخلاصي. دوهمه طریقه که چیرې مثال تاسو غوښتل چې دلته لکه موږ په کویک لانچ کې ټچبار خط کې دلته تیار راوړی غواړئ چې مثال له دې ساحې راخلاصي کړي یا دلته تیار یې غواړئ چې مثال له دې ځای اتوماتیک راخلاصي. زه به اوس دا له دې ځای څخه لرې کړم تر څو هغه طریقه درته وښیم. نو راځم په دې به رایټ کلیک وکړو. رایټ کلیک څخه وروسته راځم دلته رایټ کلیک کوم او انفین ټو ټچبار کوم. ښه نو ماوس کارونه کوي څنګه خیر طریقه یې درته ښیم راباسئ تاسو به دلته راسئ فوټوشاپ به پیدا کړئ. فوټوشاپ چې کله پیدا کړو بیا به فوټوشاپ به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک هم صرف وکړو د یو وروسته دلته تاسو ته راځي فین ټو ټچبار. اوس انفین راځي که انفین باندې کلیک وکړم ګوره دغه فوټوشاپ یې له منځه وړل دلته نشته یا رایټ کلیک وکوئ هم مشکل نشته ګوره انفین ټو ټچبار ته راځي. دې طریقه هم کولی شئ. اوس زه راځم مثال بیرته غواړم دا فوټوشاپ راولم ټچبار خط ته له ټچبار خط څخه یعنې په اسانه طریقه دې ته راخلاص کړم نو بیا به رایټ کلیک وکړئ فین ټو ټچبار. فین ټو ټچبار کلیک وکړئ فوټوشاپ راغی. غواړئ چې اول او اخر ته بوځئ کولی شئ مثال داسې کش کې آیکن یې کش کوي یوې بلې خوا ته به ولی شئ مثال اول او اخر ته. او که چېرته دې غوښتو چې مثال اتوماتیک دلته راسي نو تیار په سټارټ کې دلته موجود وي نو دې ځای هم کولی شئ لرې او رایولئ. مثال زه راځم له دې ځای څخه لرې کوم اوس ګوره نشته بېرته به راسئ فوټوشاپ به پیدا کړئ انشاءالله د فوټوشاپ د رایټ کلیک وکړئ فین ټو ټچبار سټارټ باندې کلیک وکړئ ګوره فوټوشاپ دا مخته راوړل. خو دا بعضې طریقې دي چې موږ له دې طریقو څخه کولی شو فوټوشاپ راخلاص کړو. نو فوټوشاپ باندې یا کلیک وکړئ د کلیک څخه به وروسته موږ ته فوټوشاپ راخلاص شي. خو فوټوشاپ کوم یو فوټوشاپ د 2025 موږ استفاده کوو. فوټوشاپ راغی کله چې فوټوشاپ راغی د هغو وروسته دو ځای کې ریسنټ دی. ریسنټ یعنې هغه فایل نه کوم چې ما په فوټوشاپ کې کار کړی کوم چې ما په فوټوشاپ کې جوړ کړی دی د هغو مکمل لیست دلته راځي کولی شئ مثال بیا راخلاص کړئ کولی شئ استفاده ځینې وکړئ. خو په دې ځای کې اول تاسو وایئ ویلکم ټو فوټوشاپ فوټوشاپ ته ښه راغلاست درته ویل کېږي. بل په دغو ساحه کې دوه بټنه لرو که چېرته مې سره غواړئ د آیکنونو یې څو کوچني ښکاره شي نو راځئ مثال یې په دې باندې کلیک وکړئ ګوره مکمل یې درته لیست کړو او د آیکنونه هم کوچني شول. او کوم چېرته غوښتئ چې مثال مکمل غټ آیکن په شکل کې درته ښکاره شي نو آیکنونه یې غټېږي. او دوه برخې په دې ځای کې موږ لرو یو ته نیو ویل کېږي او بل ته د اوپن. راځو د دې ترمنځ فرق څه دی مثال دا څه کار کوي. که چېرته موږ وغواړو چې یو ډاکومنټ یو نوی فایل واخلو نو بیا به راځو مثال د نیو څخه یعنې موږ ته یوه نوې صفحه اخلي. مخکې ورډ پروګرام ته ځو یا هم مثال بل پروګرام ته ځو کې بیا داسې کیسې نشته فقط مثال ټمپلیټ ته ورسئ مثال د هغو وروسته هم تاسو کولی شئ مثال صفحه ورته چینج کړئ. خو فوټوشاپ ته یا مثال کولوډا ته کله چې داخلیږئ اول د تاسو پوښتنه کوي چې ته پروژه کاروې نو د څه شي په اندازه یې کاروې مثال A4 جوړوې مثال پوسټر فیسبوک لپاره جوړوې هر څه د مثال کارت جوړوي هر شی د ځان ځانته سایز لري هغه سایز به ورته ټاکئ. نو راځو په نیو فایل باندې کلیک کوو. نیو فایل څخه به وروسته تاسو یوه داسې صفحه راخلاصوي. دا صفحه چې تاسو راخلاصه شوه دې ته نیو ډاکومنټ ویل کېږي چې په دغو سر کې تاسو مثال یې کړئ نیو ډاکومنټ عنوان یې درته راخیستی او دا نیو ډاکومنټ په څو برخو ویشل شوی دی. اول چې دا رسیم د سیو د فوټو د مثال پرنټ د آل السټریشن ده ویب د موبایل د مختلف برخې لري. خو اوس راځو په دې باندې اول چې دا رسیم په ریسنټ کې هغه سایزونه یا هغه صفحې چې ما استفاده کړې دي که د عکس لپاره مې استفاده کړې که د بنر لپاره مې استفاده کړې که د براوشر لپاره مې استفاده کړې هر څه لپاره مې استفاده کړې مکمل د هغو لیست درته راځي. کولی شئ مثال ووایو دا ټولې صفحې موږ استفاده کړې دي او سیم هغه صفحې چې ما خپله ذخیره کړې دي. مثال تاسو غواړئ چې دوه په یو کې یو په دوه کې یو بنر څنګه کوي غواړئ چې مثال ډیزاین یې کړئ جوړې کړئ نو راباسئ سایز به ورته وټاکئ بیا به د فایل که غواړئ چې مثال د آینده وخت لپاره دغه د صفحې سایز له تا سره ذخیره شي د بنر نو بیا به یې تاسې وکړئ چې انشاءالله وروسته ورته راګرځو. فوټو که چېرته د مثال غوښتو چې په یو عکس کې تغیرات راولئ مثال عکس ایډیټ کړئ نو بیا به فوټو ته راځو. دا د تیار سایزونه دي دې سایزونه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. او بل چې دا پرنټ ده په پرنټ کې چې دا
ایگل صفحه لرو، E5 لرو، لیټر لرو، B5 لرو، مختلفې صفحې دي، E3 صفحې لرو. له هرې صفحې دې استفاده کوله، تیارې صفحې سایزونه جوړ شوي، فقط انتخاب یې کړئ. انتخاب څخه وروسته کریټ، له کریټ څخه به وروسته موږ ته یوه نوې صفحه خلاصي. آرت السټریشن دی، که چېرته مثال تاسو رسامي کوله، نقاشي کوله، دلته هم تیارې جوړې شوي صفحې دي، تاسو کولی شئ استفاده کړئ. د موبایل لپاره، د ویب لپاره، د فلم لپاره دي هر تیار سایزونه جوړ شوي، هر یو انتخاب کړو، فقط مثال خوښوو، فقط کلیک وکړئ، له کلیک څخه به وروسته تاسو ته هغه صفحه چې ده راخلاصېږي. راځو رسم ته راځو. له رسم څخه وروسته په دغه ساحه کې چې ده موږ نور نوي اپشنونه لرو، په دې به کار وکړو. اول چې ده په دې ساحه کې کله چې مثال تاسو یو فایل جوړ کړئ، سایز ورکړو، اول په دې ساحه کې تاسو نوم غواړئ. که چېرته مثال تاسو نوم ورنه کړئ، خپله دوی نوم ورکوئ. بل فایل سره خلاص کړئ، ټول بل فایل خلاص کړئ، طرف نامه. زه به راسم یو بنر به مثال واخلم، اول اندازه راځم، مثال سانتي متر تخلم، له سانتي متر څخه وروسته ویت او هایت ته به راسم، راځم مثال 2 متره، یعنی 200 سانتي متره کېږي که نه. په څومره کې جوړوم؟ دلته مثال اندازه دوهمه هم ورکوم چې سل، یعنی 1/2 کې جوړوم. دا بنر مو جوړ کړو. اوس نوم رانه غواړي، د څه په نامه یې ذخیره کوي. دا نوم اوس هم ورکولی شي، او چې کله دا ذخیره کوي یو وخت کې هم ورکولی شي. صحیح ده؟ زه به مثال دلته ورته ولیکم چې ویډینګ، یو نوم به ورکړم، ویډینګ بنر، بنر په نام. دا نوم مې ورکړو. له هغه وروسته دلته یو بل بټن هم لرو چې سیو. راځو دا به تشریح کړو، وروسته بېرته سیو ته راګرځو. بنر په نامه نوم ورکړو. له هغه وروسته راځو دلته ویتو هاید هم ورکړو. داسې کله زه کریټ کوم، له کریټ څخه به وروسته ما ته 1/2 کې یو بنر څنګه شي خلاص. دا بنر چې خلاص، اوس موږ هغه صفحه جوړه کړه. د ډیزاین لپاره اول دا صفحه ډیره مهمه ده. که چېرته مثال دا برابر کړی و، اول دې منظم کړی و، ډیزاین کې هېڅ مشکل به په ډیفرنټ فرق کې نه راځي. خو که چېرته تاسو صفحه نه برابر کړئ، بیا پرنټ ته وړئ، نو بیا دا مشکل درته جوړوي. خو خیر راځم، زه دا بېرته بندوم. له دې څخه وروسته بیا نیو فایل ته راځم. نیو فایل ته راولو، نوم نه خو انشاءالله پوه شئ چې دلته نوم ورکولی شئ فایل ته. بل ویتو هایت لرو، اندازه سور او اوږدوالی لرو، سور او اوږدوالی، یعنې لوړوالی او سور. یعنی که چېرته مثال تاسو وایئ چې تاسو مطبعه ده، یا مثال یو مثال مطبعه مو خلاصه کړې درته وایي چې راسه ما ته یو بنر جوړ کړه، څو په څو کې اندازه. اول باید له هغه وپوښتو چې دی څومره په څو اندازه کې چې دا بنر غواړي. نو راځو مثال دلته اول ساحه چې ده دلته تاسو په پکسل ښیي، دا کوم ویت او هایت چې ده، نو پکسل بیخي زیات ښیي. انشاءالله پکسل ته هم راځو چې پکسل بیا چې ته ویل کېږي. را بسې زیات چې موږ ورسره مثال اسانه کوي موږ ته انچ او سانتي متر ده. نو سانتي متر زه ورته انتخابوم. یو نفر درته وایي مثال 3/4 کې غواړي، یا مثال 3/1.5 کې غواړي، نو 3 متره او 1.5 دلته مثال 1.5 سانتي متر راځي، 1.5 سانتي متر انتخاب کړو. دا مو چې ولیکو. اوس دغه اندازه چې ده ګوره موږ ته په سانتي متر ښیي. اوس غواړئ چې دا په پکسل بدله کړي، مشکل نه سره چې پکسل بدله کړه، ګوره اتوماتیکي پکسل تاسو ته بدله کړه. مهرباني. استاده دا 1 متر یې نسو شو او 3 متر و. 3 صحیح شو. بېرته راځم، مثال که تاسو غوښته چې دغه بېرته سانتي متر ته وړئ، ګوره مثال سانتي متر ته وړئ، اتوماتیک بېرته 300 ته. صحیح ده؟ بل لا کوم بنر چې اوس تاسو جوړوئ، دا عمودي که افقي راسي، یعنې اندازه یې څه کوي. بعضې بنرونه یې داسې ډېر اوږده وي، او بعضې چې مثال داسې اوږده وي، نو کولی شئ اورینټیشن ته عمودي او افقي کړئ. زه راځم مثال بېرته اورینټیشن افقي ورته انتخابوم. کله مې چې افقي ورته انتخاب کړو، له کریټ څخه به وروسته ګوره موږ ته افقي شو، یعنې هوریزنټل شو. بېرته راځو، دا صفحه بیا بندوم. مثال راځم او بیا راځم په نیو فایل باندې کلیک کوم، هغه اندازه تیاره ورکړل شوې ده. له هغه وروسته دلته ارت بورډ ده. ارت بورډ ته به انشاءالله وروسته له دې درس څخه ورنو چې ارت بورډ څه کار کوي، یا مثال له څه لپاره استفاده کېږي. بل په دې ساحه کې ریزولوشن لرو چې تر ټولو مهم شی دا ریزولوشن ده. ریزولوشن کیفیت. بعضې عکسونه مو لیدلي چې داسې زوم کوي، کیفیت خرابېږي، او بعضې دي چې زوم یې کوي، کیفیت نه خرابېږي. اوس دلته کیفیت چې ده، ته اوس هغه پوسټر ته باید وګورئ، بنر ته باید وګورئ. که چېرته مثال د تاسو بنر په مترو راته چې 1/2 کې، مثال 1/15 کې، مثال 2/3 کې، که چېرته بنر غټېدو، نو تاسو باید هغه نورماله حالت کیفیت د دې ریزولوشن چې ده 2 باید ټاکئ. ولې 2 چې ورته وټاکو، نو دغه کیفیت هم ښه راځي، ځکه موږ یې پرنټروو او د دې سایز کم راځي. کیفیت هغه نورمال کیفیت چې ده د پوسټر لپاره 300 ده، خو اما 300 که چېرته تاسو بنر ته وټاکئ، نو هغه مثال د فایل وزن دومره درنېږي چې بل وخت کې تاسو راخلاصوئ، څو GB 4-5 GB ته وړئ چې بیخي دغه فایل په اسانۍ سره نشي راخلاصولی. 2 استاده شي 2
فقط درته ورته که دلته انچ یا پکسل ورته انچ صحیح ده. خو که چېرته تاسو پوسټر کوچنی و مثال د کوچنی پوسټر ته تاسو غواړئ چې مثال هغه جوړ ډیزاین کړئ لکه موږ د فیسبوک پاڼې لپاره مثال براوشر لرو یا هم مثال پوسټر لرو د یو لپاره تاسو باید کیفیت چې د څه وټاکئ 300 پی پی آی 300 پی پی آی څه وټاکو د یو کیفیت دومره لوړېږي چې هر څومره زوم کې کیفیت چې د دې نه خرابوي خو په سایز کې هم بیا تغیرات راځي په دوه وی کې مثال 4 ام بي کېږي په 300 ام بي کې ده بیا کیفیت هم لوړېږي چې 8 ام بي دی سایز صحیح ده. اوس دغه کیفیت موږ ورته وټاکو ځکه به نرم غټ دی مثال راځو بیا دغه اندازه درته ورته ټاکم چې سانتي متر ته اړوم او 300 په یو نیم کې ورته ټاکم راځم دا هم ورته یو نیم سل کوم دا اندازه انتخابوم او 150 او کیفیت هم 2 ورته ټاکم صحیح شو. بل دا کیفیت چې موږ دلته وټاکو دا په څه شي درته وښیي دلته چې دا ګوره اندازه درته ښیي لکه څنګه چې دلته مثال دغه ویتو هاید درته ښودو په سانتي متر په انچ پکسل درته ښودو دلته هم 2 اپشن درته ښیي په پکسل انچ درته وښیي او پکسل سانتي متر درته ښیي زه ورته چې نه نورمال حالت پکسل انچ ورته انتخاب ده په دغه انچ راته وښیي. بل کلر موډ لرو کلر موډ ډېر مهم شی ده کله چې تاسو ډیزاین کوئ یا مثال ډیزاین ډیفرنٹ مرحله خو بیا ځان ته ده انشاءالله 2 رنګونه موږ لرو یو ته RGB ویل کېږي او بل ته د CMYK ویل کېږي. RGB او CMYK RGB چې ده له ریډ جی له ګرین او بی له بلو څخه اخیستل شوې ده او CMYK له سیان مجنټا یلو او بلاک څخه اخیستل شوې ده. یعنی کله چې تاسو یو رنګ انتخابوئ مثال سور رنګ انتخابوئ دا به له 2 رنګو څخه جوړېږي که تاسو RGB انتخاب کړي له 3 رنګو جوړېږي او که چېرته CMYK انتخاب کړي تاسو 4 نه جوړېږي. نو ریډ ګرین بلو او CMYK سیان مجنټا بلاک او بلاک راځي کنه یلو بلاک راځي. نو اوس راځو مختلف بیټ ماپ لرو ګریسکیل لرو له دې کلرونه تیریږو فقط RGB زیات استفاده کوي او CMYK خو اوس داسې لاند به درته وایم RGB تاسو کولی شئ د سکرین لپاره استفاده کړئ. یو نفر درته راځي درته وایي ما ته یو ډیزاین وکړئ د څه لپاره ډیزاین کوئ درته وایي فیسبوک پاڼې لپاره ما ته ډیزاین وکړئ نو تاسو باید له کوم رنګو څخه استفاده وکړئ RGB څخه استفاده وکړئ. خو یو نفر درته راځي ما ته بنر جوړ کړه غواړم چې چاپ کړم تاسو باید له CMYK څخه استفاده وکړئ. یعنې پلان نه داسې ویلی شو چې RGB د سکرین لپاره د فیسبوک پاڼې لپاره مثل صفحو لپاره کارېږي او CMYK چې ده موږ کولی شو ډفرنټ CMYK صحیح ده سیان مجنټا یلو او بلاک د دې څخه مثال رنګو څخه اخیستل شوي دي مخفف توري دي. بل په دې ساحه کې بایټ لرو بایټ هم د تاسو بنر ته په کتلو سره انتخابېږي که چېرته تاسو بنر کوچنی وي یو په 2 کې مثال 2 په 2 کې 3 په 2 کې اته بایټه انشاءالله کار کوي او که چېرته مثال د تاسو بنر زیاتېږي 15 متره کې بیا کولی شئ مثال له 8 بایټو څخه 14 هم ورته انتخابولی شئ 12 بایټه هم ورته بل راځو بکګراوند ته بکګراوند څه کار کوي دې ساحه کې موږ د ساحه کې اوس بکګراوند لرو کله چې مثال کریټ باندې کلیک وکړم نو موږ ته د صفحې رنګ چې ده سپین راځي یعنی بکګراوند هم سپینې ځکه دلته وایټ انتخاب ده که چېرته زه مثال راسم وایټ نه بلاک ورته انتخاب کړم اوس یې کریټ کړم کوم بکګراوند چې موږ ته ښکارېږي تور بیرته راځم دا بندوم بیا نیو فایل ته راځم نیو فایل ته سره راغلی کوم چېرته مثال نه غوښتو چې سپین دې هم رانیسي مثال تور دې هم رانیسي بکګراوند کلر خپله یو رنګ ورته جوړول شي کلیک به وکړئ له کلیک څخه وروسته ګوره تاسو څنګه شو رنګ راغی د بکګراوند رنګ څنګه ده سپین صحیح شو بیا هغه رنګ ورته انتخاب په دې وایټ کې هم ورته انتخابوئ او که ټرانسپرنټ ورته انتخاب کړئ هېڅ به رنګ ونه لري یعنې خالي به وي موږ بیا عکسونه لرو چې انشاءالله ورته پېژنو JPEG لرو مثال PNG لرو PNG هغه عکسو ته ویل کېږي چې بکګراوند یې نه وي صحیح ده او که چېرته کسټم ورته انتخاب کړئ له کسټم څخه وروسته تاسو خپل یو رنګ انتخاب کړئ مثال سور رنګ مې انتخاب کړو د سور رنګ څخه وروسته کریټ کړئ له کریټ څخه وروسته ګوره بکګراوند څه ده سور شو مشکل خو نشته تر دې ځای رابسو نیو فایل ته نیو فایل ته سره لو خبره موږ دلته په سیو باندې پاتې دا مو پرېښودو راځو سیو ته ګرځو اوس که چېرته سیو ته راسو فقط د ویډینګ بنر په نامه چې 2 په څومره کې ده په 1.5 متر کې ده نو موږ سره ذخیره ده تاسو وایئ یو نفر درته راغی مثال درته وایي چې راوړه ما ته یو مثال شی جوړ کړه د واده کارت جوړ کړه نو د واده کارت سایزونه هم مختلف سایزونه دي چې دغه زیات استفاده کېږي A5 ورقه ته ورته وایي A5
A5 یو A4 د څنګه ډیره غټه راځي. اوس ګوره په دې ساحه کې هم درته معلومیږي دا 210 او ضرب 290 ملي متره ده او په دې ساحه کې که A5 ته وګورو 1.43 ملي متره. سره خلاص په ان شاء الله دا انتخابومه یا دغه سایز راواخلې خپل هم دلته لیکلی سي. اوس ما دا انتخاب کله چې کلیک وکړو اتوماتیک سایزونه دلته راغلل. د څه په نامه زه مثال درته ورته لیکم چې ویډینګ کارت ډیزاین سیسو کارت ډیزاین ورته ولیکو. له هغه وروسته دا نوم ورک اوس به تاسو په سیو باندې کلیک کوئ. مخکې سیو ته راغلو فقط یو بنر هم درلودو. اوس که چېرته زه په سیو باندې کلیک وکړم د سیو څخه وروسته اوس درته وایي چې دا کوم شی چې ته ذخیره کوې دا کوم سایز دا د څه په نامه ذخیره کوې. بیا مثال زه درته ورته لیکم چې د ویډینګ کارت په نامه کارت مې ورته ولیکلو. هغه وروسته سیو پرسید باندې کلیک وکړه. اوس که چېرته سیو ته راسو مخکې بنر خو ستا په ځای ده که نه. اوس د ویډینګ کارت په نامه یو بل بنر هم راغلی که رانه نورمال حالت یې څو دی A5 د څنګه دی A5 خپله یې ګوره دلته درته معلوموي. مثال پرنټ ته به راسې پرنټ ته چې راغلې اوس A4 باندې کلیک وکړه د A4 اتوماتیک سایز یې درته راوړ. خو دلته په ملي متر ښیي که نه. ته وایې دا مثال باید په سانتي متر راته وښیي تر څو اسانه شي. راسه دا سانتي متر انتخاب کړه اتوماتیک سانتي متر درته راوړي. A5 ګوره دغه ده تیاره سته. کلیک وکړه سایز یې دغه ده ملي متر ورته راته وښیه په سانتي متر دومره 14.8 نورمال حالت دی استاده. دا د واده کارتونه صحیح ده مشکل خو نشته. راځم دا د واده کارت مې انتخاب کړی. هغه وروسته دا صفحه افقي او مدي خو انشاءالله زه به رسم متحده څنګه که افقي که کریټ کله کریټ څخه به وروسته موږ ته دا صفحه چې ده راخلاصي. اوس د فوټوشاپ یو فایل یو نوې صفحه چې ده موږ واخیستله. راځو په دې به ډیزاین سر خو خلاص انشاءالله. بل چې ده بېرته دا بندومه دا خو نیو فایل کې وي ټولې خبرې. راځو دلته یو بل اپشن هم لرو د اوپن په نامه. اوپن څه کار کوي؟ اوپن که چېرته مثال تاسو وغوښتل شي مخکې دې په فوټوشاپ کې کوم فایل کار کړی یعنې مثال ډیزاین کړی یا مثال غواړئ یو عکس فوټوشاپ ته راوړئ نو د اوپن څخه به استفاده کوئ. لکه څنګه په اوپن باندې کلیک کوم په اوپن چې کله کلیک وکړو اوس درته وایي چې مثال شی راخلاصوئ فوټوشاپ فایل راخلاصوئ عکس راخلاصوئ هر شی دې راخلاصول فقط هغه مقعد یو ځای به ورکوي. مثال دا راخلاصوم اما چې ورته انتخاب کړو اوپن یې کړئ د اوپن څخه به اتوماتیک تاسو ته هغه فایل چې ده راخلاصي. نور که د فوټوشاپ فایل یې ایلسټریټر فایل یې کولرډا فایل یې کولرډا خو شاید راخلاص نه کړي خو د ایلسټریټر راخلاصوي درته او که عکس و هر شی چې ورکولی شي مثال تاسو پرې راخلاص کړئ. چې دا هم بیا څو طریقې لري د عکس د امپورټ کولو چې هغه به هم انشاءالله راتلونکي درسونو کې وایي. صحیح ده دا و د اوپن طریقه. تر دې چې هم سر خلاص انشاءالله. نور چې کله راځو مثال نیو فایل ته راځو نیو فایل څخه وروسته موږ ته یوه نوې صفحه راسي نور به انشاءالله په دې باندې کار کوو. اوس خبره راغله دا اوس کوم کار چې وکړو دا ټول په انټرفیس باندې لګیا وو. اوس راځو په ورک سپیس باندې کار کوو. راوسو ورک سپیس ته ورک سپیس چې ته ویل کېږي ورک سپیس ته د کاري ساحې ته لکه څنګه زه به راسم اول به دا ټول درته وښیم. ما فوټوشاپ خو تیار جوړ ده فقط مثال کار ته جوړ ده. اولی چې کله تاسو انسټال کړئ په دې شکل سره نه زه به راسم ورک سپیس ته راسم ورک سپیس ته به بېرته دغه ایزنشل ورته انتخاب کړم. دا مې ورته انتخاب کړی یا به هم مثال راسم دا به هم ورته ریسیټ کړم. دا به ریسیټ ایزنشل باندې کلیک وکړم. کله چې تاسو نوی فوټوشاپ انسټال کړئ په دغه رقم سره دلته یو څه ګډوډي دغه ته ورک سپیس ویل کېږي. اوس راځو دلته کوم شیان دي کلر ده دا راکش کوم دې خواته او ګریډینټس دي دا هم راکش کوم او سویچ دي دا هم راکوم او فیلټر دي دا هر شی تاسو کولی شئ راوباسئ. دې ته پینالز ویل کېږي پینالز مثال فیلټرنس پینال او سویچ یې کلر پینالز ګریډینټس پینال. صحیح ده دغه تاسو کولی شئ مثال اضافه کوئ او ورک کړئ. څنګه یې ورکوو له وجې څخه بل ځای ته انتقال خو فقط راکش کړئ. مثال دې خواته راغلو کلوز بټن باندې کلیک وکړه نور داسې ده له منځه ځي بندېږي. دا هم بندوم ورته دا هم بندوم دا هم بندوم نوې دفتر دا هم بندوم. یا غواړئ چې اتوماتیک له دې ځای څخه بند کړئ رایټ کلیک به وکړئ کلوز باندې کلیک وکړئ ګوره ورک شو. دا بټن وینئ انشاءالله په دې به کلیک وکړئ. په دې کلیک وکړئ بیا تاسو په اخر کې کلوز راوړئ. کلوز چې راوړئ هغه هم راځم مثال دا نور هم کلوزوم ټول کولی شئ مثال کلوز وکړئ. بدې خو انشاءالله سر خلاص او دا مثال څنګه راځم چینل هم را دې خواته کوم او فتح هم را کوم فقط دلته د لیر پاتې شول. غواړئ چې مثال دا بیرته ونښلوئ. څنګه به نښلوئ؟ فقط له دې سره یې راونیسه دې سره څخه راونیول اوس دې خواته راځئ. هر ځای ته چې مثال دغه شنه خط راغله نور یې پرېږدئ. یو ځای ته اتوماتیک دی چسپېږي.
مثال غواړئ چې دغو لاین کې مثال پرېږدئ ګوره دغو لاین کې دلته راسه فقط دا شین خط راله پرېږده اتوماتیک په دې ساحه کې پاسه بېرته راباسې فقط راکش کړه راکش کړه کوکش ته راوسه صحیح ده بل یو وروسته مهم شی چې فوټوشاپ کې د ټولز دی دې ته ټولز ویل کېږي مثال مو ټول لرو سلیکشن لرو بیخي زیات ټولونه لرو دا راکش کوم دا هم تاسو په خپله خوښه انتقالولی شئ اوس په چپ طرف کې دا کولی شئ مثال ښي طرف ته ګوره دا شنه خط راغله نور یې پرېږدي دا همسې پرېږده دلته وچسپوي نور هغه چې مثال د تاسو کار کول درته اسانه دی هر خوا ته چې مثال درته اسانه وکولی شئ مثال کېږدي خو اوس راځو بېرته زه دا هم راوړم او دې خوا ته یې بېرته راانتقالوم دلته چسبوم تر څو بېرته په خپل ځای راسي دا ټول چې ده په فوټوشاپ شل څخه وروسته هم د 14 څخه راوروسته مخکې فوټوشاپو کې داسې یو لاین به یو لاین نه و دوه لاینه ول جایدل نه صحیح ده اوس چې ده مثال زیات ټولونه مهرباني ټولونه زیات شوي کولی شي له دغه وړې نقطې نه چې کله تاسو کلیک وکړئ مهرباني اجازه ده تاسو ګوره په دوو ټولونه هغه مخکینی فوټوشاپ راکنه کېږي مخته وختو کې داسې دوه ټول اوس کولی شي مثال یو یې هم سر خو خلاص انشاءالله خو اوس راځو د دغه ورک سپیس ساحې چې موږ دلته خو موږ خپله تغیرات کې راوستو غواړو چې مثال بېرته خپل حالت ته راولو یا مثال په یوه حالت کې موږ تغیرات راوستو څنګه یې ذخیره کولی شو وینډو مینو خو انشاءالله درته معلومیږي وینډو مینو ته چې کله راغلی له هغه وروسته دلته ورک سپیس لرو دلته یې هم لرو او دغه ساحه کې هم لرو ګوره په دې ساحه باندې چې کله کلیک وکړئ په دې ساحه مو چې کلیک وکړو اول چې د ایزنشل دی ایزنشل دغه نورماله حالت مثال عمومي حالت ده سیسو خو بیا دلته تاسو وایي که چېرته مثال په ګرافیک ان ویب ډیزاین کې کار کولی د هغو لپاره ځان ته فوټوشاپ تاسو برابر کړی یا هم مثال درته که چېرته موشن ګرافیک هم کارولو هلته بیا تاسو ځان ته ورک سپیس برابر کړی پینټینګ رسامي کوله فوټوګرافي هم کولی دې لپاره ځان ته ته وایي مثال زه فقط فوټوګرافي کې کار کوم فوټوګرافي انتخاب کړه کوم ټولزونه چې مثال پینلونه د فوټوګرافي لپاره ډېر مهم دي فقط یې هغه دلته استاد خصوصا دا که استفاده د کلمه استفاده فوټوګرافي یا هم مثال هغه خپله ته برابرولی شي ځینې شرط چې چېرته مثال لاړ شي ته خپله تغیرات پرې راوړی شي اوس هم فوټوګرافي خپله ده د فوټوګرافي هم انشاءالله پوهېږي د دې لپاره صحیح ده را بسو اوس دلته مثال کله چې ورک سپیس ته یا دې ساحې ته راسم یا مثال زه دلته کلیک وکړم ما دلته خپله یو ورک سپیس جوړ کړی دی د ځان لپاره کاري ساحه چې د حکیمي په نامه ده داسې کله په دې باندې کلیک وکړم له دې کلیک څخه به وروسته ګوره هغه ساحه زه اتوماتیک شین شي چې دا ما په خپله منظم کړی راځو خپله څنګه منظم کولی شو په خپل نامه یې څنګه ذخیره کولی شو که چېرته زه مثال دا ټول راوباسم ورته دا مې هم نه ده پکار دا مې هم نه ده پکار دا مې هم نه ده پکار ټول بندوم دا هم بندوم او دا هم بندوم دا هم بندوم او دا هم بندوم اوس هیڅ نه لرو ټول عمره کړو بېرته یې له کوم ځای راولو بېرته څنګه ذخیره کړو وینډو مینو ته چې کله راغلی پرته له ارنج ورک کلیپ څخه وروسته دلته راستې اکشن غواړئ اجسټمنټ غواړئ برش غواړئ برش سیټینګ غواړئ مثال چینل غواړئ هر شی څه غواړئ فقط کلیک کړئ کلیک وکړو ور راغی بیا مثال راځم ورته تر ټولو زیات مهم چې ده ماته رنګونه دي رنګونه راته راوله رنګو څخه وروسته لیرز ډېرې مهمې دي لیرز راغلو ګوره له هغو وروسته مثال دغه نویګیټور راوله مثال نویګیټور راغی له یو څخه مثال هغه هر شی چې تاسو زیات کارېدو هغه مثال راسئ پراپرټي معلومات راوله له معلومات څخه وروسته په اخر کې دلته به لاندې راسئ کولی شئ مثال پاراګراف هم راولی شي پاراګراف ډېر مهم دی ګوره پاراګراف سټایل یا مثال پاراګراف باندې کلیک وکړه دا سټایل خپله ورسره دا خو موږ بیا راوستو ګوره مکمله ساحه هم په ډاکه کړو خو دلته څنګه راوړو اول به مثال ډېر راواخلئ لیر مس راواخلو داسې کش کې ساحه کې پرېږدئ ګوره دا خپله وچسپېدو دا وچسپېدو پاراګراف چې دی پاراګراف ټایم په دغو ساحه کې ورته پرېږدئ ګوره په دغو ساحه کې خو اوس داسې فل سکرین ښکاري دا کوچنی بټن که در معلومېږي زه به درته یوه نښانه وکړم دا په دې مو چې کلیک وکړو هغه پټېږي ګوره مثال پټ شو دومره اندازه اوس ډېره ښه اندازه فقط آیکن درته باندې کلیک وکړه دا سپینر راخلاصېږي بند کړي درته راځه مثال اجسټمنټ هم ډېر مهم دي چې باید له لیرو سره افراد وي او پراپرټي هم مثال راولم په دغه د پاراګراف نه لاندې اچوم یا مثال راځم دا هم راولم دلته او کلر هم راولم دلته له لیرو سره اچوم اوس کلر ته راسه مثال اجسټمنټ ته راسه لیر ته راسه هر شي چې کړئ کارولی شئ یا مثال پاراګراف ته راسه ګوره پاراګراف کوه دا هر څومره اوس منظم کړو خو چې کله مثال فوټوشاپ بند کړم مثال بیا دغه ساحه زده ورکېږي دا باید زه په خپل نامه سره ذخیره کړم څنګه به یې په خپل نامه سره ذخیره کوو بیا به وینډو ته راځئ وینډو څخه وروسته ورک سپیس لرو ګوره اوس دلته هغه ورک سپیس نه معلومېږي د دغو بټنو کولی شي مثال شاته پورته ولاړ شئ دلته پورته ځي او له دغو تور بټن څخه کولی شي مثال لاندې راشي
ورک سپیس ته براسي نور یو طریقه لري د دې طریقه هم هغه کار دی د دې طریقه هم ورک سپیس سره براسي د یو ور سره راځي مثال ته نیو ورک سپیس نیو ورک سپیس باندې چې کله کلیک وکړو و درته وایي نیم د چا په نامه ذخیره کوي زه به مثال درته ولیکم چې حکیم په نامه ذخیره کوم حکیم نوم مې ورکړل یو ور سره دا سیو کې له سیو څخه به وروسته اوس وینډو ته راسي وینډو ته سره ورک سپیس ته د حکیم په نامه ته یو راغلی نه راغلی زه اوس بیرته راځم د پینټینګ د رسامي لپاره مې وکړم کنه اوس غواړئ چې مثال بیرته خپله صفحه راولم ډېره اسانه ده یا له وینډو څخه ولاړ سئ یا هم مثال د کونج ته راسه ورک سپیس ته راسه د حکیم نوم ده تر ذخیره ده که نه ده ذخیره کلیک به وکړئ له کلیک څخه به وروسته ګور راسي یا هم مثال راځم ایزنشل انتخابوم بیرته راځم مثال ایزنشل ورته انتخابوم ګوره ایزنشل راغی خو په ایزنشل کې بیا موږ تغیرات راوستل څومره شیان وراول دا مکمل ځینې حذف کړو غواړئ چې د ایزنشل بیرته خپل حالت ته راولئ دا به ریسیټ کوئ څنګه به ریسیټ کوئ بیا به راسئ ورک سپیس ته ورک سپیس ته راغلئ دلته ریسیټ لرو ریسیټ ایزنشل یا راسئ مثال ورک سپیس ته وینډو ته وینډو څخه د ورک سپیس ته ورک سپیس ته راغلئ دلته هم ده ریسیټ بیرته خپل حالت بیرته خپل اوس ګوره زه دا ریسیټ کوم ریسیټ مې سکول بیرته خپل حالت ته راځي خپل په نامه دې جوړ کړی هم ریسیټ کولی مشکل خو نشته دی ورک سپیس ته به راسو له ورک سپیس څخه وروسته که چېرته غواړئ چې مثال یو ورک سپیس ډیلیټ کړئ مثال د حکیم په نامه ده که نه حکیم انتخابوم اوس راځم غواړم چې دا ډیلیټ کړم دا مې نه ده افکار راغله صرف ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ حکیم درته حکیمي راغی مخکې د حکیم په نامه اوس ګوره حکیم دلته ده خو حکیم غیر فعاله ده حکیم نشو کولی چې ډیلیټ کړو ولې په دې خاطر چې د حکیم ورک سپیس موږ راخلاص کړی ده ځکه نشو ډیلیټولی حکیمي اوس ډیلیټولی شو که نشو ډیلیټولی ډیلیټولی شو نو تاسو غواړئ چې حکیم ډیلیټ کړئ دلته به ورک سپیس ته راځئ یو بل ورک سپیس به انتخابوئ زه مثال حکیمي انتخابوم حکیمي مې انتخاب کړی له وروسته ورک سپیس ته راسئ وینډو ته له وینډو څخه ورک سپیس ته راباسئ ډیلیټ ورک سپیس انتخاب کړه تیار حکیم انتخاب د ډیلیټ باندې کلیک وکړه او دا هم یس کړه یس څخه وروسته هغه حکیم ورک سپیس ده مکمل له منځه ولاړ اوس که راسو ورک سپیس ته ورک سپیس ته راغلی حکیم شته نشته او دلته چې دا اخر کې کیبورډ شارکټ لرو که غواړئ چې مثال لري کوم شارکټونه چې فوټوشاپ لري هغه وګورئ نو کولی شئ مکمل شارکټونه دلته وګورئ انشاءالله هر یو ټول وایي یو شارکټ هم درته اختصاري شارکټ خپله لنډې طریقې ته ویل کېږي او بل چې د ورک سپیس کې اخرنی اپشن چې ده لارک ورک سپیس ده اوس خو ورک سپیس موږ د حکیمي په نامه دا هم راخلاص کړی اوس زه کولی شم لیر راوباسم راوم ایستو کوم راونه ایستو بېرته هم کولی شم مثال دلته ور واچوم که چېرته مثال ته غوښتو چې دا لیر کلف کې یعنی د جای ونه خوري لیر یعنی ټول ورک سپیس کل کې تغیرات کرانه سي مثال دلته راځو ټول راخلم ګوره انتقال څه نه سي انتقال بیرته راخلم مثال دی خو ته انتقالم دی خو ته انتقال کړو بیا تغیرات وکړم علیکم السلام رابطه وینډو ته سره ورک سپیس ته راسي او دلته لاک ورک سپیس باندې کلیک وکړئ نور دا کول شو اوس دا ټول انتقالي کې څه چې هر څومره کش کوم له وجه څخه بل ځای مهرباني اجازه ده له وجه څخه بل ځای ته یا هم مثلا مخکې لیر انتقال اوس انتقالېږي ولې ځکه چې موږ دلته کول کو تر هغو پورې مثال کول نه یې لرې کړی له ورک سپیس څخه وروسته ارینج ته به هم درته راوګرځم ارینج څه کار کوي او راباسو فایل ته له فایل څخه وروسته نیو ته به راسم یو بله صفحه به هم واخلم مثال دا یو بله صفحه واخسته یا به راسم یو دوه عکسونه به هم راخلاص کوم اوپن ته به راسم مثال دا دوه عکسونه راخلاصوم او دا هم اوپن کوم له موږ سره عکسونه هم راخلاص صحیح سو اوس عکسونه لرو دوه خالي صفحې لرو دا له به راسم یو شیپ به راسم کوم تر څو دا یوه صفحه چې مثال معلومه شي په دې کې هم یو شی شته سپین د تور رنګ یې اخیستی دا به غوره کم شی ده او دغسې د مثال خالي ده اوس راځو دغه کومې صفحې چې موږ راخلاصې کړې دي په دې کې څنګه تغیرات راوړو یا مثال له یو ځای څخه بل ځای انتقال کړو یا هم مثال که چېرته غواړئ چې یو عکس تاسو راوړئ غواړئ چې مثال بنر ته مثال دغه صفحې ته انتقال کړئ نو بیا به اول راسئ ویډیو ته سرالی دلته ارینج لرو ارینج څه کار کوي اول دلته ټیل آل ورټیکل دا اوس موږ ته څو صفحې ښکارېږي دلته یوه خو څو صفحې لرو څلور که غواړئ چې مثال ټولې داسې ورټیکل درته وکړئ نو بیا به راسئ وینډو ته چې راغلی ارینج ته به راسئ له ارینج څخه وروسته دلته ګورئ درته هم یې په شکل کې درته کوي او هم ټیل آل ورټیکل ورته لیکلی ګوره ټولې داسې ورټیکل درته وګورئ که ونه کړو خو اوس نیم ښکارېږي په دې څه وکړو مثال به ستا کار رسئ نیم نه ښکارئ تاسو زه دا ساحه درته ښکارېږي انشاءالله دا درته معلومېږي دا دې ته سکرول بار ویل کېږي ورټیکل سکرول بار او دغه ته دا هوریزنټل سکرول بار افقي او مدې سکرول بار نور له دې نه کولی شئ بس تا عکس وګورو ګورئ مثال دا دې خواته انتقالوم بس تا عکس ده راته ګورئ خو ولې داسې ټول راته وښودي ځکه موږ خپله ورته وینډو ته ارینج ته راغلو ټیل آل ورټیکل ورته انتخاب کړو او که چېرې مثال ټیل آل هوریزنټل ورته انتخاب کړئ مثال راځم دې ته دې څخه وروسته ټولې هوریزنټل داسې درته وګورئ
کیسه هم سره خلاصېږي انشاءالله. وینډو ته راځو. له وینډو څخه وروسته مثال فقط غواړئ 2 درته وکړي، کلیک وکړه 2 درته کوي، یا مثال ارینج ته راسي مثال 3 درته کوي. خو دلته دا یو شپږ لرو، دا غیر فعاله ده. ولې غیر فعاله ده؟ موږ شپږ صفحې نه لرو. صحیح. اوس زه راځم دا 2 صفحې بندوم، راځم دا صفحه هم بندوم. اوس راځم دا صفحه بندوم، دا صفحه مې چې بنده کړه. اوس که چېرته وینډو ته راسه، وینډو ته څه راغلی، دلته ګوره هغه څلور هم څنګه شوی. نو دا د صفحو نظم چې دی تاسو کولی شئ نظام یې کړئ. اوس راځئ یوه صفحه له بل ځای څخه څنګه انتقال کړو. یا مثال زه راځم دا بېرته خپل حالت ته راوړم، وینډو ته به راسئ، ارینج ته به راسئ، بېرته دا کسټوم ته انتخاب کړئ تر څو خپل حالت ته راشئ. له هغو بعد راځو. اوس دغه عکس ده، مثال دا لوګو ده که نه، دا خو خالي بنر ده، راسه دغه لوګو ته دا لوګو غواړئ چې مثال په بنر کې ولګئ. د بنر اندازه خو ما اول اخیستې ده که نه. نو دا په څو طریقو سره انتقالولی شئ. اول به تاسو راسئ، دغه ساحه چې کوم تاسو انتخاب کړی دا به تاسو چپ کلیک ونیسئ، داسې راکش کړئ. دا مې راکش کړو، ګوره را جدا شو که را جدا نه. دا عکس را جدا شو، دا عکس فقط راکش کړه دلته یې واچوه. ګوره هغه عکس څنګه شو دلته راغی، داسې راغی. اوس دا غواړئ چې بیخي بند کې هم مشکل نشته، او غواړئ چې مثال بېرته خپل ځای ته بوځئ هم مشکل نشته. بېرته به خپل ځای ته څنګه ولو فقط راوله، دا داسې راواخست، دلته داسې مثال پرېږده شنه خط راغله، ګوره جای شو. بنر ته راسه، بنر ته راغلی، دا عکس دی بیخي ډېر غټ ده. عکس بیخي ډېر د آلټ به ونیسئ، دغه بټن ته ویل بټن ویل کېږي. له دې نه کولی شئ مثال دا صفحه لرې او نږدې کړئ. آلټ نیسم صفحه لرې کوم، دا بټن چې ده فشار راوړه، فشار سره راغلی، وروسته ګورئ تاسو دغه ساحه دا نقطې در باندېږي. دا اوس غواړئ چې مثال غټ او کوچنی کړئ، نو فقط له کونجې راونیسئ، داسې ښه کوچنی کړئ. ښه چې کوچنی شو، له یو وروسته راځئ مثال بیا صفحه را نږدې کړئ، داسې مثال دې خواته راولئ، نور هم کوچنی کړئ. مثال داسې نور هم څه کوچنی کړئ. 2025 فوټوشاپ کې یو خاصیت دی دې لپاره دا ډېر ښه ده چې کله تاسو عکس غواړئ مثال کوچنی او غټ کړئ، هغه د مربعي شکل سره غټېږي. په فوټوشاپ 2020 کې به مو شیفت بټن ورسره نیو کړ، آلټ شیفت به ورته نیو، بیا به مربع شکل سره. صحیح ده؟ لوګو هم برابره کړه، له وجې څخه بل ځای ته انتقال کړ. اوس هغه خپل کیفیت نه ښیي موږ ته، ښه راونه ښکارېږي، ځکه تر اوسه پورې د انتخاب په حالت کې ده، خپل ځای ته موږ مثال نه ده منظم کړی. داسې مکمله برابره شوه، انټر بټن ووهئ هم مشکل نشته، خپل حالت ته ځي. یا په دغو ساحه کې موږ ته 2 بټنه راغلي، یو ته ریجیکټ وایي، بل ته اکسپټ ویل کېږي. یا مثال دلته فقط پرې باندې کلیک وکړئ، اوس ګوره هغه لوګو خپل حالت ته ولاړه که ولاړه. نور انشاءالله راتلونکي درسو کې به دا وایي چې مثال دا نقطې دي بیخي نه راته ښیي، مثال راته وښیي. صحیح ده؟ یو عکس هم بلې صفحې ته راوړه. یا هم مثال غواړئ چې دغه ساحه مثال مکمل یو د بل تر شا درته وښیي صفحې، یا مثال ټولې دغو مثال له دې ساحې تاسو را په دې خوا وښیي. نو رایټ کلیک به وکړئ، رایټ کلیک څخه وروسته کلوز درته بندوي، کلوز آل ټولې بندوي، او کلوز ادر چې کومې نورې هغه مکمل درته بندوي. را بسې دغه موو ټو نیو وینډو باندې کلیک وکړه، اتوماتیک تاسو ګورئ مثال څنګه کړه راویسته، لکه مخته مې په کلیک باندې رایسته، اوس هم کولی شئ بېرته راولئ مثال وچسپه. د هغو بعد رایټ کلیک کوو، دلته چې نیو ډاکومنټ چې دی مثال بیا بس اتوماتیک نوې صفحه درته اخلي، او اوپن ډاکومنټ مخکې کوم فایل چې ذخیره کړی هغه بیا تاسو ته راخلاصوي. صحیح ده؟ کیسه هم سره خلاصېږي انشاءالله، سخت خو به نه یم. دا دلته کوم ځای کې مې شوي، دلته هم د یو بل پر شا درته ښیي. مثال که چېرته مثال دلته ورته وښیي چې زوم یې که نږدې کوي، یا مثال دلته ورته وایي چې فټ ټو فټ، مثال یو د بل تر شا درته ښیي، یو د بل تر شا په یوه شکل سره درته خلاصوي. او کوم نه ورته کولی شي مثال درته په خپله اندازه هم وکړي، مشکل خو نشته تر دې ځایه. سوال پوښتنه خو هم نه لرئ؟ نو دغه و د فوټوشاپ نننی یعنې اولنی درس.